محترم عبدالله رحیمي بله پوښتنه کوي که یو څوک قرآن کریم تلاوت کوي او قرآن کریم یې سم زده نه وي او د تلاوت په وخت کې د قرآن کریم حرفونه ځینې غلطېږي دا خو به ګناه نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه یو داسې دی چې په تجوید کې غلطېږي. تجوید دا حتمي دی، لازم دی، دا واجب دی چې دا سړی د دې ټولو مخرجونو وشان زده کړي، په صحیح طریقه قرآن ووایي. دا که هر چا راولاړ شو تجوید یې نه وایي نه زده کوه، دا په ګناه کبیره ګناهکار دی، دا ورته مکروه تعلیمي کار دی. او که راولاړ شي د ذوق په وجه یا د بل شي په وجه په قرآن کې غلطېږي او یا خپل کوښښ کوي د زده کړې دپاره نه یو انسان یې زده کوي او یو په دا رقم چې دا بعضې خلک یې چابک چابک وایي، چابک چابک لکه دا زموږ حافظان چې دا د دې ځای حافظان یا ته تراویح ورکوي یا چابک چابک په کس وایي چې غلطېږي یا تورې غلط وایي، دا خو نو بلکل نه دی جایز، سړی په ګناهکاره کېږي. او که سړی وایي چې ولې دا قرآن دا شاګرد چې وایي پر استاد یې وایي زده کوي برقرار تورې غلط چې نه وایي د زده کړې دپاره بیا وایي بیا چې زده کړي دغه نو خو معاف دی، دا پروا نه کوي.